السلام علیکم ګران خو ملګرو په دې لښت تاسو به تروغ جوړوي ګران ملګرو زم سید الله حسن در بیا تاسو ته د وینې ویډیو سره راغلی ملګرو په نړۍ کې تاسو ته د انلاین پیسو ګټلو یو خوندور ویب سایټ در معرفي کوم چې بالکل تاسو په اسانۍ سره په هغه کې پیسې ګټلی شئ دوستان د کار طریقه ډېره خورا اسانه ده تاسو کولی شئ په هغه کې سپین وکړئ د سپین په تاول باندې هم تاسو ته پیسې درکوي او همدارنګه دوستان تاسو په هغه کې ګیمونه کولی شئ په ګیم کولو باندې هم تاسو ته پیسې درکوي نو راځم دوستان د ویډیو لاندې ډسکرپشن د ویډیو کوم ټایټل چې ښکاري په دغه په کلیک واخلئ په ډسکرپشن کې تاسو دغه ویب سایټ لینک اچوم کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخلئ تاسو ته دغه یو صفحه راخلاصه شي دوستانو اکاونټ جوړول طریقه خورا اسانه ده ته سمپل راشي په دغه ساين اپ بټن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ کله هم دوستانو په دغه اپشن باندې کلیک واخسته تاسو به ډیر اسانه سره دلته اکاونټ جوړول شي لومړی درنه یوزر نیم غواړئ تاسو بدلته پکې خپل یوزر نیم ولیکئ معنا دا سم یوزر نیم ورته ولیکلو تاسو هم پکې خپل یوزر نیم جوړول شي ایمیل ادرس درنه غواړئ خپل ایمیل به پکې ولیکئ غوړ دوستانو تاسو نه پاسورډ غواړئ یو پاسورډ به تاسو پکې انتخاب کړئ نو دلته زه راځم پکې یو پاسورډ لیکم کوم پاسورډ چې تاسو لومړی خانه کې ولیکئ هغه په دوهمه کې دوباره تکراري ورته ولیکئ کله هم دوستانو پاسورډ ولیکئ دغه کومه کاپچا اپشن چې راځي دا به ټیک مار ورته ولګوئ که تاسو نه کوم منظورونه غواړئ هلته په کاپچا کې نو کوم منظور یې دونه چې درته کوي پورته سکرین شاټ کې درته ښکاري هغه تاسو انتخابولی شئ خو ماته رانغلل پکې راشئ په کریټ اکاونټ اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ کله چې په دغه باندې کلیک واخیست اتوماتیک به ستاسو اکاونټ دغه دی جوړ شي نو دا د زموږ اکاونټ چې دی جوړ شو نو په دې کې د کار کول طریقه خورا اسانه ده لومړی کار چې ټول نه مخکې هغه دا چې تاسو به خپل ایمیل ویریفای کوئ دوستانو که فکر مې کړی په دغه ټیم کې ما تاسو ته یو مخکې ویب سایټ معرفي کړی وو چې لایټ کوین ویب سایټ و په هغې کې ما ډېره زیاته هغو څخه ویډرا وکړه دلته راځم تاسو ته ترښایم دغه ویب سایټ دوستانو تاسو دلته ښکاري چې ما په تقریبا 15 ویډراوې کړي دي دلته تاسو ښکاري ما دومره لایټ کوین ترې ویډرا کړي دي او دوستانو بالکل تاسو په اسانۍ سره دغه څخه د دغه ویب سایټ هغه ویب سایټ ټیم یو ډول ده نو بیرته راځم همدغه ویب سایټ تاسو ته معرفي کوم په دې کې لومړی کار چې تاسو کوئ رابشئ دلته تاسو ته کوم دغه نوټیفیکیشن آیکن ښکاري په دغه ورته کلیک وکړئ او تاسو په خپل ایمیل ویریفای کوئ کله هم دلته کلیک واخیست دوستانو دلته تاسو ته ویریفای اپشن راځي په دغه اپشن به ورته کلیک واخلئ نو کله هم چې په دغه باندې کلیک واخیسته دوستانو نو دلته راشئ ویریفای ایمیل اپشن راځي په دغه به کلیک واخلئ نو دوی تاسو ته یو ایمیل لیږي نو ګورئ دوستانو دوی نوټیفیکیشن موږ ته راغی چې تاسو ته موږ یو ایمیل لیږلی دی تاسو به څه وکئ ایمیل ته به راشئ خپل جیمیل اپلیکیشن به راخلاص کړئ تاسو ته به یو ایمیل راغلی وي دلته پورته سر کې تاسو ته ښکاري موږ ته یو ایمیل همداسې به شوی دی په دې ایمیل کې اوس تاسو ته یو لینک درکوي دوستانو راشئ د لاندې کوم لینک چې کوم ښکاري په دغه لینک کلیک ورته واخلئ کله مو چې په لینک باندې کلیک واخیستم ستاسو اکاونټ به اتوماتیک ویریفای شي نو ګورئ زموږ اکاونټ چې کوم دی هغه ویریفای شو نو بیرته شاته راځو دغه اولې صفحې ته دغه مې چې کله وکړه دغه صفحه به یو وارې ورته ریفریش کړئ کله مې چې ریفریش کړه دغه د دوستانو زموږ اکاونټ جوړ شو بیرته به راشئ دوستانو په دغه کوم ایکن چې ښکاري په دغه ایکن ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو مستقیما هم صفحې ته راولي نو دوستانو په دې کې لومړی کار چې موږ کوو تاسو ته په ایمیل ویریفیکیشن باندې لاس فری سپین درکول کیږي دلته راشئ د فاست اپشن چې کوم ښکاري په دغه کوینټ کې په دغه ورته کلیک واخلئ نو کله هم دلته کلیک واخیسته دوستانو تاسو بالکل راشئ لاندې تاسو ته لاس فری سپین درکړي دلته تاسو ته ښکاري موږ ته لاس سپین فری راکړي دي نو دا به ټول تاسو ورته کلیم کوئ نو زه راځم ګورئ یو کلیم شو دوهم په دغه طریقه تاسو کلیم کوئ دریم هم کلیم کوئ ګورئ موږ ته فری ټي آر ایکس راکول کیږي نو تاسو به دغه لس وړه فری سپینه ورته کمپلیټ کړئ کله هم چې دا کمپلیټ کړل دوستانو او پاتې کار د گیم کول طریقه ده چې څنګه موږ په کې گیم کول شي د گیم کول طریقه هم درته ښایم نو دغه د دوستانو مونږه لس وړه سپینه پکې تاو کړل هغه وروسته دوستانو تاسو ته 1 ساعت وخت درکوي لاندې ښکاري 1 ساعت وروسته به تاسو څه کوئ د کپچا به ورته ټیک مار کوئ او بیا به راشئ په سپین اپشن به کلیک وخلئ په هر ساعت کې تاسو ته یو سپین درکول کیږي او وګورئ دوستانو زموږ بیلانس چې د 0.1 ټي آر ایکس داسې ژر په سپین باندې دوستانو دوهم کار په دې کې تاسو دغه گیمونه راځي تاسو کولی شئ دغه گیمونه هم بشپړ کړئ نو په دې کې دوستانو ډېر گیمونه دي چې هر یو غواړي کولی شي اسانه گیم چې د ډایس والا گیم دی د ډایس والا کوم چې کوم ښکاري په دغه به کلیک واخلئ په دې کې تاسو اسانۍ سره گیم کولی شئ دا یو اسانه گیم دی دوستانو په دې کې تاسو کولی شئ دغه گیم وکړئ نو گیم به څنګه کوو د گیم لپاره ګورئ دلته تاسو ته دغه پورته کرښه چې کومه ښکاري په دې کې دا 500 باندې ولاړه ده معنا ستاسو د ګټ چانس هم 50% دی تاوان چانس هم 50% دی که چېرته دوستانو تاسو دې خوا ته دغه رقم که صفر ته ورسوئ په دې خاطر په دغه ځای کې ستاسو د ګټې چانس زیات شو او د تاوان چانس مو کم شو البته په ګټه چې دا په هر رول باندې تاسو ته کمه ګټه درکول کیږي خو د ګټې چانس مو د تاوان چانس مو بیخي کم دی راشئ لاندې تاسو ته ښکاري دلته ته وایي تاسو یو گیم باندې څومره پیسې مصرف کوئ نو زه 0.01 ورته انتخابوم نو کله چې دغه انتخاب کړل دوستانو
نو دلته به راشئ دغه اپشن چې کوم ښکاري کلیک وکړئ. باید یادونه وکړو دوستانو تاسو چې د هر څومره ډېرو پیسو ګیم کوئ هغومره ډېر پیسې درکول کېږي. د بیټ اپشن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک وکړئ. کله دغه باندې کلیک واخیستئ دوستانو ګورئ مخکې یو څه نه څه ډالر TRX راکړل. بیا په دې بیټ اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. بیا هم یو څه نه څه TRX موږ ته راکړل. نو په دغه طریقه تاسو ته TRX درکول کېږي. نو دغه ځای کې د ګټې چانس لږ ورته زیاتولی هم شئ. نو څومره صفرونه چې تاسو انتخاب کړئ د هغومره به تاسو ته ګټه هم راځي. بیا په بیټ باندې کلیک واخلئ. ګورئ بیا موږ ته ګورئ هغه زموږ بیلانس پورته دغسې زیاتېږي. دلته ښکاري تاسو دغه بیلانس ته ګورئ دا بیلانس زموږ زیاتېږي. نو په دې کې یادونه باید وکړو تاسو چې څومره دلته څو صفره ټارګېټ ورته ایښی وي هغومره تاسو ته د هغې په بدل کې دلته څومره صفره ګټه ورکړې وي د هغې نه دې خوا ته تاسو ته ګټه درکول کېږي. دوستانو په دې کې تاسو ته دغسې ګیم کولی شئ چې هر څومره ډېرې پیسې تاسو په ګیم باندې مصرف کوئ هغومره تاسو ته ګټه هم ډېره درکول کېږي. نو په دې کې دوستانو بل د ریفرل سیسټم دی. دلته به راځو د ریفرل سیسټم تاسو درپېژنم. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې ورته کلیک واخلئ دوستانو دلته تاسو راشئ. بل په دې کې دوستانو خوندور د سروي سیسټم هم شته. په سروي چې کله کلیک ورته واخلئ دوستانو په دې کې تاسو سروي هم پوره کولی شئ. د سروي له لارې هم تاسو ته پیسې درکول کېږي. په دې کې بېلابېل سرویس تاسو ته راځي. دوستانو دغه کې سروي کې تاسو ته اسانه پوښتنې راځي هغه په ځوابولو باندې هم تاسو ته پیسې درکول کېږي. په دې کې خوندور بل سیسټم چې هغه د ریفرل سیسټم ده. راشئ دلته چې تاسو په افیلیټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دلته تاسو په دې کې بل کار چې کوئ هغه سیسټم د افیلیټ مارکیټینګ سیسټم ده. نو دلته تاسو ته خپل لینک درکول کېږي. دغه ځای نه به تاسو خپل دا لینک کافي کوئ. په دغه باندې تاسو نور ملګري راځي په هغې کې هم تاسو ته فري TRX درکول کېږي. دوستانو هر ملګري ستاسو په لینک راځي تاسو ته 50% ګټه درکول کېږي. او که هغه ملګري تاسو ته په دلته په دې ویب سایټ کې کار کوي ګیم کوي نو هغې لاره هم تاسو ته 0.4% ګټه درکول کېږي. نو ډېر یو خوندور ویب سایټ دی دوستانو. تاسو پکې همدا اوس کار شروع کړئ. د ویډرا طریقه داسې ده دوستانو. ویډرا لپاره به راشئ په دې پورته کوم اپشن چې والټ اپشن ښکاري په دغه کلیک وکړئ. یو ډیپازیټ اپشن دی تاسو په ډیپازیټ هم پکې کولی شئ او بل ویډرا اپشن درته راځي. په ویډرا به تاسو کلیک وکړئ. ویډرا دوستانو تاسو 15 TRX چې کله پوره کړئ تاسو ویډرا کولی شئ. مینیمم ویډرا 15 TRX ده. نو دوستانو په دې کې تاسو پورته TRX ادرس پیچ کړئ. که تاسو ټرس والټ ته ویډرا کوئ کوم بل والټ ته زه راځم ټرس والټ طریقه درته ښایم. را به شئ خپل ټرس والټ اکاونټ به راخلاص کړئ. کله هم چې خپل ټرس والټ راخلاص کړ لاندې به راشئ دلته تاسو ته TRX ښکارېږي هغه. که دا ستاسو په ټرس والټ کې نه و دلته لاندې راشئ منیج کرایپټ اپشن راځي په دغه کلیک واخلئ. او په دې پورته سرچ کې تاسو TRX ورته ولیکئ. کله هم چې ولیکل دوستانو همدغه TRX به تاسو ته راشي. همدغه TRX به تاسو ته راشي. بیرته صفحې ته چې راشئ په دې کې TRX باندې کلیک واخلئ. او دلته TRX کې تاسو ته ریسیو اپشن راځي. په دغه ریسیو ورته کلیک واخلئ. دلته دغه ځای نه تاسو ادرس کاپي کړئ. کله هم چې ادرس کاپي کړ بیرته راشئ همدغه ویب سایټ ته. نو دلته دوستانو تاسو ورته دغه پیسټ کړئ او لاندې راشئ دلته تاسو 15 TRX پوره کړل هغه ورته ولیکئ. یا هم څومره TRX تاسو پکې لرئ په ویډرا کلیک وکړئ اتوماتیک تاسو ته ویډرا درکوي. نو ویډرا دوستانو 100% حقیقي د ویډرا ورکوي ځکه سهار دغه زموږ ملګري ترې سهار ویډرا کړې وه نن ورځ اسکرین شاټ تاسو ته معلومیږي. نو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ. د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.